له هغې وروسته چې ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د تیر یکشنبې په شپه د پاکستان پوځي رژیم له لوري په هوایي بریدونو کې د ملکی هیوادوالو کورونه په نښه شول، په یاده بزدلانه پیښه کې په پکتیکا کې د مسجد او مدرسې شهیدېدو ترڅنګ د ننګرهار بهسود ولسوالۍ ګردیکس سیمه کې د یو ملکی هیوادوال پر کور هم بمبار وشو، چې پکې د یادې کورنۍ له شلو ډیر کسان چې ماشومان، ښځې او نارینه پکې شامل و شهیدان او ټپیان شول. یاده پیښه په کور دننه او بهر په سختو ټکو سره وغندل شوه او دغه پیښه یو غیر انساني، غیر اسلامي او له ټولو نړیوالو قوانینو څخه ښکارا سرغړونه وبلل شوه. د نورو هیوادوالو په څیر خوستي ولسونو هم یاده پیښه یو ستر جنایت یاد کړ او دا پیښه یې نه یوازې د غمځپلې کورنۍ بلکې د ټولو هیوادوالو غم وباله. د دوی په وینا پر یو بهرني هیواد داسې برید کړل، خصوصا داسې یرغل چې پکې بې ګناه ملکي وګړي په نښه کیږي، له ټولو نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه ده او باید چې نړیوال هیوادونه، سازمانونه او په یاده برخه کې فعالیت کوونکي بنسټونه باید ښکیل لوري څخه د یاد ستر جنایت جدي پوښتنه وکړي. او خوستي ولسونه یوازې دا نه چې په ګاونډیو هیوادونو باندې بلکې په نړیوالو باندې، په نړیوالو سازمانونو باندې، په ملل متحد باندې، په اسلامي سازمان باندې، په ټولو باندې غږ کوي چې د پاکستان ظالم رژیم پر خلاف باندې غږ پورته کړي او پاکستان ظالم رژیم له دغو ظلمونو څخه او د دغه بربریت څخه راوګرځوي. دوی دا ډېر ظالمانه برید کړی دی. دوی چې د زموږ هیوادوال کونډې، یتیمان یعنې شپږ 11 نفره یې شهادت ورسول، هغه ځوانان، هغه ماشومان چې دوی د قرآن کریم په تلاوت بوخت وو، په یو مدرسه باندې برید کړی دی. یعنې موږ ته له دې څخه معلومیږي چې موږ هیوادوال باید هڅه او کوشش وکړو چې د مرتد پوځ په وړاندې یووالی او اتحاد اختیار کړو. همدارنګه د خوست میشتو ولسونو په وینا هیوادوالو ته پکار ده څو خپل یووالي ته لا زیاته توجه وکړي او په داسې شرایطو کې له ټولو بې اتفاقیو لاس په سر شي او د بهرنیو هیوادونو په وړاندې متحد او یو لاس ودرېږي. دوی زیاتوي چې د هیواد دفاع د هر هیوادوال لوی مسؤلیت ده او په دې برخه کې له خپلو دفاعي او امنیتي مسؤلینو سره اوږه په اوږه ودرېږي. موږ په داسې مسایلو کې خپل نظام ته او خپل مجاهدینو ته دا اطمینان ورکوو چې په داسې مسایلو کې موږ تاسو ته شا ولاړ یو او زموږ پر وس باندې چې هر څومره کیږي، که په هره برخه کې وي، که هغه د ټولنیزو رسنیو د لارې نه وي، هغه که په فزیکي برخه کې وي، چې په هره برخه کې وي، موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې موږ تاسو ته شا ولاړ یو او انشاءالله زموږ پر وس چې کیږي آماده یو. نو موږ او تاسو ته پکار دی چې موږ او تاسو یووالی په اتفاق ترسره کړو، په خپل منځ کې همغږي ولرو. همغږي چې د یو لوی اساسي لامل دی د موږ او تاسو لپاره چې ښه همغږي ولرو په خپل منځ کې، تر څو اتفاق او یووالی مو حاکم شي او همدا قسم دغه بریدونه چې زموږ په خاوره ترسره کیږي د بهرانیانو ته مو یو ښه قانع کیدونکی ځواب ورکړی وي او د خپلې خاورې څخه په کلکه دفاع کړي. د یادولو ده چې د اسلامي امارت ویاند مولوي ذبیح الله مجاهد له ملي نیوز سره په خبرو کې ویلي افغانستان په سیمه کې د تاوتریخوالي غوښتونکی نه دی، خو هیڅ یرغلګر ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان حریم تر پښو لاندې کړي. مولوي ذبیح الله مجاهد زیاته کړي چې اسلامي امارت له ټولو سیمه ییزو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی ده، خو د پاکستان په حکومت کې یوه ځانګړې کړۍ د سترو قدرتونو د وسیلې په توګه په سیمه کې د ناامنۍ او تاوتریخوالي د پراخولو هڅه کوي. د اسلامي امارت ویاند د پاکستان وروستي برید ته په غبرګون کې ویلي ولسونه ورته لومړیتوب لري او له پاکستان څخه غچ حتمي دی. ښاغلي مجاهد خپل ولس ته ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اسلامي امارت به په دې جنایت چوپتیا غوره نه کړي، انتقام یې حتمي دی.